تازه او ډیر بد خبر د میدان ښار ښارواله او تیر ورځو کې د نړۍ د زړورې ښځې لقب اخیستونکې ظریفه غفاري باندې په کابل کې نامردانه برید شوی و. په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. څو شېبې وړاندې د کابل خوشحال خان مینې په مربوطاتو کې د میدان ښار ښاروالې ظریفې غفاري پر موټر د نامعلومو وسلوالو له لوري برید شوی دی. ویل کېږي په یاد برید کې ښاروالې ظریفې غفاري ته کوم زیان نه دی رسېدلی. نوموړې په خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې زما ګناه څه وه؟ زما ګناه دا ده چې زه له خپل وطن سره بېساري مینه لرم. زه غواړم چې خپل وطن جوړ کړم، ځکه مې خلک نه پرېږدي. تر دې دمه د وسلوالو هویت نه دی په ډاګه شوی چې کومې وسلوالې ډلې پورې اړوند کسان وو. پر ظریفې غفاري یاد برید داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورې میرمنې جایزه وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ هغه میرمنو ته چې د سولې، عدالت، بشر حقوقو او په کاري برخو کې د میرمنو د ظرفیت لوړونې لپاره کار کړی وي د زړورتیا جایزه ورکوي، چې سږکال افغان میرمنه ظریفه غفاري د دې جایزې ګټونکې شوه. ظریفه غفاري یو له هغو افغانو میرمنو ده چې د کار پر مهال له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ شوې. ظریفه غفاري د آزادې سیالۍ له لارې د میدان ښار د ښاروالۍ څوکۍ ګټونکې شوه، چې د سیمې مافیا او زورواکو ګواښونو له 8 میاشتې کاري ځنډ سره مخ کړه. اغلې غفاري اوس مهال د میدان ښار ښارواله ده. ولس یې له کارونو خوښ دي او په بریالۍ توګه خپل ماموریت مخته وړي. په وروستیو څو کلونو کې د حکومتي او خصوصي ادارو په کاري برخو کې د میرمنو ظرفیت څو برابره لوړ شوی او د پخوا په پرتله زیات شمېر افغان میرمنې په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کوي. لا هم افغان میرمنې په سختو شرایطو کې د وسلوالو او مافیایي ډلو له ډیرو ګواښونو سره مبارزه کوي او هم په ډیرې زړورتیا سره هیواد ته خدمت کوي، چې زړورتیا او مبارزې په نړیواله کچه ستایل شوي دي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.